کې په های کورټ کې نن فیصله وشله په های کورټ کې څه فیصله وشله. السلام علیکم ملګرو، نن په ملک کې د غټ عدالتونو کې غټ کیسونه چې د عمران خان نو د یو په های کورټ کې په سپریم کورټ کې یو خصوصي عدالت کې نو تاسو ته هم پته وي نو د باره کې نن کیسونه درې کیسونه په ملک کې ونو سپریم کورټ کې دا کې چې د عمران خان چې عمران خان مې درې کال جیل خېجول یو 15 کال ناهله کړو نو سپریم کورټ کې هغه کیسو او په های کورټ کې د عمران خان د بیٹ نشان نه کیسو نو چې عمران خان د بیٹ نشان اخیستل او نه پاغه باره کې کیسو په خصوصي عدالت کې د سایبر باره کې کیسو نو تاسو دا ویډیو مکمل ګورئ. مخکې ملګرو سره هم لازمي شیر کې په های کورټ کې نن فیصله وشله په های کورټ کې څه فیصله وشله تاسو ته پته شته. عمران خان په های کورټ کې کم د بیٹ نشان نه هوا هغه بیرته واپس له د عمران خان ته ډېر خلکو دا کوشش وکړ د عمران خان د بیٹ نشان نه واهلو خو هغه بیرته د عمران خان تراغله او عمران خان نه خېسل شو او عمران خان اخیستي وخت بس بیرته د عمران خان ته هغه بیٹ نشان واپس شو. نو تاسو په دغه خلکو ته سوواړی نو د عمران خان د بیٹ نشان بیرته واپس شو. د پټي ملګرو د فار ډېر د خوشحالي خبره ده نو د عمران خان د بیٹ نشان د واپس شو. دغه دا کوشش کو د عمران خان پارټي ختمه کی نو عمران خان پارټي ختمه مشکل چې ختمه کی ځکه چې د بیٹ نشان هغه ډېر کوشش کو بیٹ نشان ته واخلو خو هغه وایته نه خېسل شو. په سپریم کورټ کې دا کیسو د عمران خان نو چې د 3 کال په جیل او 15 کال الیکشن اخوا کړو نو په سپریم کورټ کې دا کیس چلے د نن د لا فیصله نه دراغلی په د بیٹ نشان په های کورټ دا فیصله راغله بیرته واپس شو. نو ډېر ته خوشحالي خبره ده پیټي د فار نو د 3 کال جیل چې ختم شلی نو بیا به د عمران خان د الیکشن ته ودرېږي بیا بالکل ودرېدی شي نو کدا نه ختم شلې بیا مشکل دی چې عمران خان ودرېږي نو د 15 کال اخوا کړی د عمران خان نو چې د 3 کال جیل کله ختم شي نو بیا به نو عمران خان الیکشن ته ودرېږي. نو دا نن خبرو د بیٹ نشان خوراغله نور عدالتونو لا نه فیصله نه راغلی سب د های کورټ فیصله وشله نور لا پته نه لګي نور به وشي د مبارک سره ویډیو شریکوم او دا ویډیو مخکې پیټي ملګرو سره ورشوي چې ته خوشاله خبره ده د عمران خان د بیٹ نشان بیرته واپس شو. دا شارټ غوندي ویډیو د یو کتلو ډیره مهرباني د مخکې ملګرو سره هم لازمي شیر کړئ په یوټیوب په سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج ګورئ فیسبوک پیج سره فالو کړئ او د ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ د یو کتلو ډیره مهرباني والسلام.